السلام علیکم دوستانو، هیله لرم چې ښه او جوړ به یاست. په دې ویډیو کې به ستاسې د روښ هم ستاسې څنګه کولی شئ خپل د فیسبوک د آی ډي نوم بدل کړئ، هغه هم شپېتو ورځو انتظار بغیر. په تېره ویډیو کې ما تاسو ته درښودلي وو چې تاسې څنګه کولی شئ خپل آی ډي نوم بدل کړئ د شپېتو ورځو انتظار وروسته. په دې ویډیو کې به ستاسې د روښ ښیم چې که چیرې تاسو یو ځل فیسبوک نوم بدل کړی وي او وروسته بیا هغه نه بدلېږي، تاسو باید شپېتو ورځې انتظار وکړئ. نو د انتظار کولو په غیر تاسو زه درښیم چې تاسې څنګه کولی شئ خپل د فیسبوک د آی ډي نوم بدل کړئ په ډېر اسان طریقې سره. نو که چیرې مو بله ویډیو نه وي لیدلې، د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې لینک شته، کولی شئ ویې ګورئ. دوستانو، د ویډیو شروع کېدو مخکې یوه کوچنۍ غوښتنه درڅخه کوم، هغه دا چې د ویډیو لاندې په سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او ورسره په بیل آیکن باندې کلیک وکړئ او په آل آپشن باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې دا ډول ویډیو تر تاسو ژر در ورسېږي. راځو ویډیو شروع کوو. نو دې لپاره تاسو لومړی باید خپله د فیسبوک آی ډي خلاصه کړئ په براوزر کې. زه براوزر ته ځو او خپله د فیسبوک آی ډي خلاصوم. تاسو کولی شئ خپله د فیسبوک په اپلیکیشن کې هم خلاصه کړئ تر څو خپل د آی ډي نوم بدل کړئ. د آی ډي له خلاصولو وروسته په کونج کې په هغه درې نښو باندې کلیک کوو. له هغه وروسته ښکته ځو او په سیټینګز باندې کلیک کوو. له هغه وروسته پرسنل انفارمیشن باندې کلیک کوو. پرسنل انفارمیشن کلیک نه وروسته په نیم باندې کلیک کوو. نیم نه وروسته دلته تاسو دوستانو لیدلی you can change your name on Facebook right now because you have changed your name in the last 60 days. Your last name change was on May 4th. یعنې موږ په څلورم تاریخ خپل نوم د آی ډي نوم بدل کړی ده. اوس موږ نشو کولی خپل د آی ډي نوم بدل کړو. اوس به اوس تاسو ته وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل د فیسبوک د آی ډي نوم بدل کړئ. نو دوستانو، د دې لپاره تاسو لومړی په اډ ا نیک نیم باندې کلیک وکړئ. له هغه وروسته دلته خپل نوم ورکړئ. یعنې تاسو غواړئ چې کوم نوم ته خپل آی ډي واړوئ هغه نوم دلته ورکړئ. په دې ځای کې مثلا زه ورکوم محمد رحیم. نوم ورکولو نه وروسته به هغه خانه ټیک مارک کړئ او په سیف باندې به کلیک وکړئ. سیف نه کلیک کولو نه وروسته کونج کې په هغه دریو نښو باندې کلیک وکړئ. له هغه وروسته خپل آی ډي ته ورشئ او په دې ځای کې یو سکرین شاټ واخلئ. د دې دوستانو محمد رحیم خپل نوم یې تپسو دی. موږ د دې نه سکرین شاټ اخلو او بېرته شاته ځو. له هغه وروسته بېرته بیا ښکته ځو او په سیټینګز باندې کلیک کوو. سیټینګ نه وروسته پرسنل انفارمیشن باندې کلیک کوو. پرسنل انفارمیشن نه وروسته په نیم باندې کلیک کوو. له هغه وروسته په دې لرن مور باندې کلیک کوو. په دې واړه خط چې تاسو ګورئ دوستانو، لرن مور کلیک کولو نه وروسته اوس ښکته ځو او په دې ځای کې how do I change my name on Facebook په دې باندې کلیک کوو. له هغه وروسته ښکته ځو او په fill out this form باندې کلیک کوو. له هغه وروسته دلته خپل لومړی نوم ورکوو. او په دې دریمه خانه کې دویم نوم ورکوو، یعنې تخلص. تخلص ورکولو نه وروسته ښکته ولاړ شئ او په پیک ون باندې کلیک وکړئ. له هغه وروسته په لیګل نیم چینج تاسو کولی شئ په اډینګ ا نیک نیم باندې هم کلیک وکړئ، خو زه په لیګل نیم چینج باندې کلیک کوم. له هغه وروسته په دې چوز فایل باندې کلیک وکړئ او هغه سکرین شاټ چې موږ اخیستی دی په دې ځای کې ورکړئ. سکرین شاټ ورکولو نه وروسته په دې شنه بټن په دا سیف باندې کلیک وکړئ. له هغه وروسته لږ انتظار ورته کوو. د دې ټولو نه وروسته دوستانو 2 ساعته یا 3 ساعته وروسته فیسبوک ستاسې نوم ګوري او بدلوي درته. که چیرې ستاسې نوم صحیح وي نو درته بدلوي. دلته ولیکل thanks for connecting Facebook we may reach you if we need more information. دوستانو 2 ساعته انتظار وروسته زموږ نوم په کامیابۍ سره بدلېږي. اوس به وګورو چې زموږ بدل شوی دی او که نه. نو دې لپاره خپل فیسبوک آی ډي ته راځو
او خپل پروفایل ته زه په خوند کې په هغه درې نښو کلیک وکړئ. دوستان دلته تاسې کتلی سئ زموږ نوم کامیابۍ سره بدل سوی دی. دا وه د نوم بدلولو طریقه، هغه هم د شپېتو ورځو انتظار نه بغیر. که چیرې مو ویډیو خوښه سوي ویډیو لایک کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د دوستانو سره ضرور شیر کړئ تر څو هغه هم له دې نه استفاده وکړي. د نورو دا ډول ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.